تازه او عاجل خبر په ننګرهار ولایت کې پر طالبانو سخته چاودنه شوې ده. دغه چاودنه کې څومره طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده، دغه چاودنه چا کړې ده، جزئیات په ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو السلام علیکم. په جلال آباد ښار کې د طالبانو د ګزمي موټر د سړک غاړې پر یو مین برابر شوی. 2 کسان وژل شوي او 3 نور سخت ټپیان دي. تر اوسه دغه برید کومې ډلې پړه پر غاړه نه ده اخیستې. د عیني شاهدانو په حواله پیښه د چهارشنبې په ورځ په جلال آباد ښار کې رامنځته شوې ده. د طالبانو یو سیمهییز قومندان اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته د پیښې پخلی کړی دی او ویلي دي چې په دې ترڅ کې 4 طالب جنګیالي ټپیان شوي دي. د مبارز په نوم دغه قومندان په دې اړه چې په پیښه کې وژل شوي کسان څوک دي جزئیات ورنه کړل او زیاته یې کړه چې دغه چاودنې پلټنې روانې دي. تر اوسه کومې ډلې د پیښې پړه پر غاړه نه ده منلې، خو د افغانستان ختیځ ننګرهار ولایت کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې چې د طالبانو دښمنه ډله ده پوخ سنګر بلل کیږي. واک ته د طالبانو د رسیدو سره د داعش ډلې خپلو بریدونو ته زور ورکړی دی. یاد دې وي چې تېره ورځ پر کابل ښار کې هم طالبانو ضد ډلې داعش د کابل په سردار محمد داود خان روغتون باندې برید کړی و چې شاوخوا 30 تنو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې وه. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو طرفه را سره لیدلی وي. کومه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.